شمروزیه یاره د پېښور د لوړو دنګو آبادۍ خو مړه هېڅ مزه نشته او مړه د کلي د ماحول خو یو جنت دی جنت ظالمه زما خو پکې د زړه د روح خوشحاله دی یار او کنه منم سلیم خان چې د ښار ښکلا به ډېره ښکلې وي خو د کلي مازدیګري ته نشي رسېدی او کنه یار ها دا راته ووایه چې ستا ښار کې څومره وخت پاتې شو یاره لږه موده مې پاتې ده انشاءالله راځم به یو ډاکټر دا خو به ډېر غټ سور کي راځه چې د کلي د ماحول کې چکر ووم ډېر زر ده چې دواړه به د یو بل دښمنان کړم پرېږدم هم خو نه ګورم چې تاسو څنګه خپل منځ کې خواږه کېږي زما دم به کار کوي اړنګه د ډنګه ده د جاني پکې غوا ډنګه ده یاره چې دا لکه کوم ځای غیب شوي دي شمروزي سرکوزي به سره غیب دی پته نه لګي یا لکه سرکوز دا چا ته تللی وې دا جی بار ته داسې چکر والو سلیمې مې پرې پټو چکر ورکوم مې دا پام مې غلط شي او یو ورځ به هم مېلمه دی سبا به رانه بیا ښار ته ځي او ښه خبره ده ښه مو کړل تاسو ورشئ ناشته وکړئ شمروزي بچي ته دې سارو خیال خو دې ساته که نه صحیح ده کاکا ځئ تاسو ورشئ ناشته وکړئ ځئ لږې ورځې دي خو بیا به دا مزې ني جانیا څه ځان سره لګې ګونه ګونه کې ماما جي سلام علیکم نه نه ماما جي داسې څه نشته هسې ځان سره لګیوم خو هغه سلیمې او شمروزې مې دواړه ولیدل په خپل منځ کې ډېره زیاته مینه ده او زما خو پې دا سترګې هم داسې خوږې خوږې شوې ماشاءالله سلیمې ډېر زیات ښایسته شوې دي او خپل منځ کې ګوره دواړه ډېر زیات خواږه دي او که نه جانیا دواړه د تره زامن دي او دواړه ته زه د بچو په نظر ګورم او که نه ماما جي د تره مثال خو د پلار وي ښه دا ټیک ده ماما جي زه ورځم څارو له به لږه ګیا راوړم ناوخته کېږي را باندې زه ورشه جانیا زه ورشه زه خو یې لکه د بچو خیال ساتم شمروزیه زه درنه ځمه د حجرې د کور او د مال خیال ساته ځکه چې دا ذمهواري ټوله د ستا په سر ده سلیمه زه خو په دې ټایم او سره پوه نه شوم رالي او ځي شمروزیه زه درنه ځمه مخه دې ښه خیر شه د ماما زویه ولې داسې خفه ناست یې یاره سلیمې راغې نو به درې ورځ وله او واپس رانه لاړ هغه پسې ډېر زیات خفه یم یاره سړیه موږ نیوسه زه به دې چېرته په کار راشم که نه زه ستا د ترور دوی نیم یاره شمروزیه یو خبره بله ده چې ویې کړم که نه وایه که نه جانیه وایه یاره ما وي په شیطنت یې درته نه ویم تا د پیدې خبره کوم داسې کار وکړه چې په دې جایداد کې ستا د خپل تره سره پوره حصه ده ته د دې جایداد وارث یې داسې کار وکړه چې دې تره ته دې ووایه ما له په دې جایداد کې حصه راکړه ستا نه هغه هېڅ هم نه منې کوي ځکه چې سلیم خان خو په پېښور کې پروت دی
بله ورځ به ډاکټر شي او په غټه تنها باندې او ته ستا دلته په پټو کې په سارو په کور په اوله کې ړشین شو زرې زرې شوې خو هېڅ پیدا په ګوتو در نه رله که زما منې دا کار وکړه په مزو به دې سري دا خبره خو صحیح ده جانیا خو دا خبره به زه کاکا ته کومه څنګه وساده سړیه خبره به ورته څنګه کې په دې جایداد کې ستا خپل تره سره پوره پوره حصه ده چې ته ورته ووایې نو دله به یې درکړي زه درنه لاړم زه یې په مخه یم هلکه شمروزیه دا څه خبرې م کولې هېڅ څه خبره نه دی کاکا یاره په دې سړي باندې ډېر ملامت اړه دا سړی ما ته داسې ټیک غونته کې نه ښکاري صحیح ده کښېنه اړنګه ده دوړنګه ده د جاني پکې غوالنګه ده اوس په خوند راپېږي یاره منتظر دا کس وختي داسې ورته زما خیال دی ډېر زیات خفه دی یار څه ولی ده یاره د کلي چې دا هلک راغلی دی ډېر بې سوره ګرځي حقه خو زه هم حق حیران یم چې چای څه شوی دی یار راځئ چې وکړو سلیمه ډېر ورځو نه دې وینو خفه ګرځې یار خیر شه هېڅ داسې خبره نشته یار ممتازیه دې ځل به سلیم انشاءالله خامخا ځان سره په ټول وګورو ښه او که نه تېر کال رانه دې پاتې شوو دې کال به انشاءالله سره بوځو نه زه په ټور باندې نه ځم نه سلیم خانه خامخا به را سره ځې ولې به را سره نه ځې ولې در سره نه ځم خو په یو شرط چې د کلي نه واپس راشم ټیک ده خدای باندې سلام ټیک ده بس صحیح شو ها انشاءالله ښه راځه جانیا راځه السلام علیکم شمروزیه څنګه یې خیر دی شکر دی یاره شمروزیه ما وې زما چې د ماما د زوی سره مې یو ټوټه ګپ ولګوم راځه جانیا راځه وایه شمروزیه هسې ما وې یو خبره مې درته کوله خو ما وې چې بد یې ونه ګڼې وایه جانیا وایه خبره داسې ده که نه شمروزیه چې هغه ورځ سلیمي بیګ غاړې ته اچولو روان و زما چې څومره خیال یې تله ښار ته خو هغه سره د غفوري کاکا لور په لاره کې میلاو شوه زما چې څومره خیال دی جوړې خپلو کې جانیا ستا په خبرې په مطلب زه پوه نه شوم ته څه ویل غواړې شمروزیه زما خبره صفا ده خو ته پرې نه پوهېږي زما د خبرې مطلب دا دی چې د غفوري کاکا لور خو ستا هم خوښه ده که نه ها زما په مال خلاصه کې چې زما په مینه هم ډاکه اچولې ده یاره شمروزیه دقه خو درته ما وې که نه که زما په خبرو دې عمل وکړو په مزو به دې سري په مزو که نن دې که سبا دی دا مال د زرغون شاه دی راځه ماما جی سلام علیکم وعلیکم سلام شمروزیه زه دلته لاړم سلام علیکم شمروزیه دا جاني ټاله ډېر ځي راځي څه خبره ده نه کاکا دې څه خبره نشته شمروزیه د ورخ نه تېرو بوته بندونه نه تړلي کېږي صفا خبرو که څه خبره ده